نو مور پلار ته دعاګانې ډېرې کوئ. دا زما تاسو ته نصیحت دی او خصوصا په کم ټیم کې ورته کوئ سجده کې او په تهجدو کې جاړه الله ته وایه الله رحم پې وکړه یا الله د رحمتونو باران پې وکړه او الله که چېرته دې مړو مور پلار خبرې کولی شوې که نه او تا دې تپوس کړی وی چې بابا وابئ څه درله وکړم تا ته به دقه ویلی وی چې زویه دعاګانې راته ډېرې زیاتې کوه دلته دعاګانو ته زه محتاج یم والله چې دا به یې درته ویلې چې زویه دعاګانې راته ډېرې کوه دعاګانو ته محتاج یم. هغوی ډېر څه کړي هغه ډېر څه کې که د هغوی نه بعض کوتاهیانې شوي دي هغه په هغه ډېر څه کې ورک شوي دي که نه دي ورک شوي ورک شوي. مونږ ته هو الله که څه را یادېږي هم چې مور پلار کوتاهي کړي ولله الحمد هغوی څه کوتاهي کړي کوتاهیانې ټولې چا کړي دي هغه مونږ کړي دي کوتاهیانې مونږ کړي دي نو په کوتاهۍ پسې کوتاهي نه ده پکار دعاګانې ورته کوه د هغوی په نوم صدقې کوه د هغوی په نوم نیک کارونه کوه. الله دې زموږ د ټولو مور پلار وبخښي الله دې د هغوی کم چې مړه دي الله یې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځي. رب العالمین دې د هغوی سره حساب کتاب آسان کړي الله دې د هغوی مخونه په آخرت کې وځلوي الله دې وپړقوي